Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Homa Biology. نن ټاپک د یو لسم د بیولوژي نه دی د کلاس 11 د بیولوژي نه مونږه چې د سیل ارګانیلز مونږ شروع کړی دي نو نن کوم سیل ارګانیلز چې زه تاسو ته وایم نو د هغه ارګانیل نوم دی لایسوسومز. اوس لایسوسوم چې دی دا څه دی د سټرکچر څنګه دی او دا په سیل کې چې دی په کم کم ځای کې موجود دي او که فرض کړه لایسوسوم خپل کار پرېږدي نو هغه به څنګه دا هر څه چې دي دا به زه تاسو ته نن په دې ټاپک کې چې دی بیانوم. نو زما خبرې چې دي په غور باندې واورئ چې تاسو به چې دی پوه شئ. نو لایسوسوم چې دی لایسو مینز سپلیټینګ اینډ سوما مینز باډي. اوس د لایسوسوم چې دی نو دا ټکی چې دی دا تاسو دوه حصو ته ډیوایډ کوي د لایسو چې جدا کوي او سوم چې دی دا جدا کوي. نو د لایسو مطلب دی سپلیټینګ اینډ سوما مینز باډي او د سوما مطلب دی باډي. یعنی دا لایسوسوم داسې یو سیل ارګانیلز دی چې دا په دې سیل کې موجود دی او دا چې دی حصو ته ډیوایډ کیږي. دا د حصو ته ولې ډیوایډ کیږي نو دا چې دی دا اوس موږ وایو فاوند ان موست یوکاریوټس. نو دا ساتي دا په هغه سیلونو کې موجود دي چې په کم سیلونو کې څه موجود دي نیوکلیس موجود دي. چې په کم سیل کې نیوکلیس موجود دی نو تاسو پوه شئ چې په هغې کې لایسوسوم چې دی موجود دی. خو د دې مطلب دا دی چې بعضې یوکاریوټس داسې چې په هغې کې چې دی کمې خلیجې موجود نو په څه کې چې دی سیل وي په څه کې چې دی سیل نه وي. خو تاسو به صرف دې خبرې ته سوچ کوئ چې لایسوسوم په هغه سیل کې موجود وي چې په کم سیل کې نیوکلیس موجود دی. These are different from other cytoplasmic organelles. اوس دا لایسوسوم چې دی دا په سایټوپلازم کې چې کوم سیل ارګانیل موجود دي دا د هغې نه چې دی لکشن مختلف دی. مختلف داسې دی چې د دې د باډي چې دا ډیوایډ کیږي. نو په دې وجه مونږ دې ته وایو چې دا د نور سیل ارګانیلز نه مختلف دی. First time observed by D. Dewey in 1949. دا یو ساینټسټ دی چې د هغه نوم چې دی ډي ډوي دی او په 1949 کې د دې لایسوسوم پته چې هغه لګېدل وه ځکه چې دې ساینټسټ چې دی د سیل ابزرویشن کوو نو ده پکې د لایسوسوم چې دی دا پکې د معلوم کو. په دې پکچر کې تاسو وینئ لایسوسوم به تاسو ته پته ولګي سراونډډ بای سنګل میمبرین. او بله دا خبره ده دا کوم لایسوسوم چې دی نو د دې نه چاپېره چې دی یو پټ موجود دی هغه چې دی سنګل پټ دی موږ چې دی سنګل میمبرین چې دی هغه موجود دی. اوس بله دا خبره دا لایسوسوم چې دی نو دا سمپل سیکس د دې مثال چې دی د وړو وړو تیلو دی او بالکل وړې وړې تیلې دي. It consists of food digested enzyme called hydrolases. اوس په دې لایسوسوم کې دننه یو انزایم موجود دی چې هغه انزایم دا کار کوي چې هغه خوراک چې دی په ډایجسټ کولو کې خوراک په هضمولو کې چې دی مدد ورکوي او هغه انزایم ته موږ څه نوم وایو هایدرولایزز. بل Lysosome detect foreign substance in cell and broke it into digestible pieces. اوس د دې لایسوسوم مثال چې دی پوجي دی د دې مثال چې دی د سیل لپاره د یو پولیس دی. څه کار کوي چې کله د سیل ته دننه یو بهرنی سیز راشي نو دې لایسوسوم ته پته لګي چې بهر نه چې دی دا سیز راغلی او دا سیز چې نقصان ده دی نو دا لایسوسوم دا کار وکړي چې کوم سیز دننه راننوتی دی سیل ته نو هغې سره دا کار وکړي چې هغه بدل کړي بدلی داسې کې چې پیدامن سیزونه د چې دی بدل کړي. This process is called phagocytosis. اوس د لایسوسوم چې بهرنی سیز ځان ته راکاږي او هغه پیدامن سیز ته بدلوي پیدامن سیز ته چې دی ذرې ذرې کوي نو دې پروسس ته موږ phagocytosis وایو. This process mostly occur in neutrophil cells. اوس د phagocytosis پروسس کېږي ما چې تاسو ته ووایي چې د لایسوسوم یو بهرنی سیز چې دی رانیسي او ختموي نو دا یو پروسس دی دې ته موږ phagocytosis وایو او د phagocytosis په کوم سیل کې کېږي په نیوټروفیل سیل کې. اوس د نیوټروفیل سیل چې دی دا د وایټ بلډ سیل یو قسم دی یعنې وایټ بلډ سیل سیلونه دي خو د هغې یو قسم دی او د دې کار دی د نیوټروفیل چې دا موږ د انفیکشن نه بچ کوي زموږ جسم چې دی د زخم نه بچ کوي او کوم وایټ بلډ سیل چې جوړېږي نو هغه د 40% نه والا تقریبا د 60% پورې چې دی هغه د دې نیوټروفیل نه جوړېږي او په دې نیوټروفیل کې دننه چې دی د phagocytosis چې دی د پروسس کېږي. اوس ما ووایي چې د دې لایسوسوم نه چاپېره چې دی یو ممبرین دی خو هغه ممبرین چې دی سنګل دی. نو د سنګل ممبرین of lysosome consist of numerous hydrolytic and acid phosphatase enzyme. بله دا خبره ده چې کم
انزایم چې کوم موجود دي په دې لایسوسوم کې دننه او د دې لایسوسوم نه چاپیره چې کوم ممبرین دی نو په دغه ممبرین کې دوه قسم انزایم دي. یو انزایم چې دی هغه ته هایدرولایټیک انزایم وایي. نو دا هایدرولایټیک انزایم څه چل کوي؟ کوم خوراک چې د سیل د دننه راشي نو د دې لایسوسوم دا پټ دا چل کوي چې دا ذراتو ته بدلی چې هغه بیا په دې سیل کې چې کوم ډایجیشن کېږي کوم هضمه چې کېږي نو هغه بیا په اسانه باندې کېږي. په دې کې یو بل انزایم دی چې هغې ته موږ پاسپټیز انزایم وایو. نو پاسپټیز انزایم څه چل کوي چې کله دې سیل ته یو څیز راشي هغه په ریاکشن کې استعمال شي نو هغه ریاکشن په دوران په نتیجه کې چې کوم څیز جوړ شي نو دا پاسپټیز دا کار کوي چې دا الکوهل ته بدلی او بل دا کار کوي چې دا که فرض خوراک راغی دې سیل ته او په دې سیل کې یو پروټین دی نو دا پاسپټیز انزایم دا کار وکړي چې د دې پروټین نه پاسپټ ګروپ چې دی لرې کړي او هغه بل شکل ته چې دی بدلی. These enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum. اول په سر دا دواړه انزایم چې کله جوړیږي نو دا په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې چې دی جوړیږي د هغې نه بعد د دې لایسوسوم نه چاپېره چې کوم ممبرین دی نو په دې کې جمع شي. ها processed in Golgi Apparatus چې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې دا انزایم جوړ شي نو دا انزایم د هغې نه بعد چې دی Golgi Apparatus ته لاړ شي او په Golgi Apparatus کې څه چلو شي انزایم are released at Golgi Vesicles. نو دا Golgi Apparatus دا چل وکړي چې دا انزایم د ځانه وباسي د Golgi Vesicles په شکل کې د وړو وړو تیلو په شکل کې نو which are called primary lysosome. نه هغې ته موږ څه وایو؟ اولني لایسوسوم چې دی موږ هغې ته وایو. بیا په دې کې یو بل پروسس دی چې هغې ته موږ اټوپیجي وایو. اوس اټوپیجي څه شی دی؟ په دې لایسوسوم کې دا ساتئ په دې لایسوسوم کې دننه یو بل پروسس کېږي چې هغې ته موږ اټوپیجي وایو. اټ از کالډ سیلف ایټینګ. دې اټوپیجي ته موږ وایو سیلف ایټینګ. مطلب دا دی چې یو سیل چې دی هغه په خپله یو خپل پاټ خوري یا یو سیل ارګنل دی چې هغه خپلې حصې چې دي هغه ختموي په خپله خوري نو هغې ته چې دی موږ اټوپیجي وایو. some old worn out parts of the cells are digested. اوس دا لایسوسوم دا کار وکړي چې په دې سیل کې داسې حصې چې هغه زړې شوي دي هغه ختم شوي دي هغه بالکل د کاره وتي. دا لایسوسوم دا کار وکړي چې هغه خراب سیزونه چې دي هغه ځان ته راکاږي. میټیریلز اف سیل ریسایکلډ هغه دوباره چې دی استعمال کړي چې کله دوباره استعمال کړي نو ډیجنریشن هغه چې دی بالکل ختم کړي د سیل نه چې دی بهر غذار کړي. اوس د دې لایسوسوم سره تړلي ډیزیز دي چې هغې ته موږ په جمع باندې سټوریج ډیزیز وایو. This type of diseases occur due to accumulation of lipids and glycogen within the cell. اوس په دې سیل کې چې کله لیپیډز ډېر زیات جمع شي او یا ګلایکوجن ډېر زیات جمع شي نو په دې سیل کې چې کمې بیماریانې جوړیږي نو هغه بیماریانو ته موږ سټوریج ډیزیز وایو. اوس چې دا سټوریج ډیزیز چې راځي دا هم د لایسوسوم د وجې نه راځي ځکه چې دا لایسوسوم دا چل کوي چې د بهر نه یو څیز راکاږي نو دا جمع کوي. نو دا لایسوسوم ولې دا کار کوي؟ پروډیوس بای میوټیشن ځکه چې په دې کې میوټیشن کېږي او چې کله پکې میوټیشن وشي میوټیشن موږ دې ته وایو چینج ته چې څه چینج راشي نو هغې ته چې دی موږ میوټیشن وایو. نو دا میوټیشن ولې کېږي؟ افیکټ لایسوسومل اکټیویټي او کله چې دا میوټیشن وشي نو د لایسوسوم چې کوم اکټیویټي ده هغه ختمه شي. لکه لایسوسوم یو کار کوي په دې سیل کې چې هغې ته موږ کیټابالیزم وایو. کیټابالیزم څه دی؟ کم خوراک کم مالیکیول چې راشي نو هغه وړو وړو حصو ته چې دی بدلیږي. چې کله وړو وړو حصو ته بدلیږي نو څه چلو شي نو دا خبره دوباره بیا ریپیټ کوم چې تاسو پوه شئ. کم لیپیډ چې دي او ګلوکوز چې بل شکل ته بدلیږي هغه ته موږ ګلایکوجن وایو. نو دا لیپیډز او ګلایکوجن دې سیل ته راشي او دا په دې سیل کې جمع شي. چې کله په دې سیل کې جمع شي د هغې د وجې نه میوټیشن پروسس راشي. میوټیشن پروسس دا شي چې په دې سیل کې بیا تبدیلي راځي او چې کله تبدیلي راشي نو لایسوسوم چې دی د هغه کار ورسره بدل شي. که فرض کړئ لایسوسوم دا کار چې دی نه بدلېدی نو بیا به دا ډیزیز چې دی دا به نه راتلو. په دې کې یو ډیزیز دی فار ایگزامپل چې هغې ته موږ ګلایکوجینیسس ټایپ 2 ډیزیز وایو. دا ډیزیز څه دی؟ لیور اینډ مسل سپیل وت ګلایکوجن. زموږ چې کوم لیور دی او زموږ چې کوم مسلز دي د کمې د وجې نه چې موږ حرکت کوو نو په دې کې ګلایکوجن ډېر زیات جمع شي. نو کله چې ګلایکوجن ډېر زیات جمع شي نو in this disease enzyme that convert glycogen to glucose is absent. نو کله چې دا ګلایکوجن ډېر زیات جمع شي نو څه چل وشي نو ګلایکوجن چې کله ګلوکوز ته بدلیږي نو د هغې دپاره چې کوم انزایم پکار دی نو هغه ابسنټ شي.
ګلایکوجن چې کله ګلوکوز ته بدلیږي د کوم انزایم په ذریعه نو کله چې دا ابسنټ شي نو دې ته موږ ګلایکوجینیسیس ټایپ 2 ډیزیز وایو. بیا زموږ سره بل ډیزیز دی ټای-ساک ډیزیز ورته وایي. ډیس از انوالوډ ان کیټابالیزم اف لیپټ. دا داسې ډیزیز دی موږ وایو چې لیپټ څه شی دی. اول به سره دا لیپټ وپېژنئ. لیپټ چې دی دا انسولوبل ان واټر دا په واټر کې زموږ سره چې دی نه حل کېږي. د هغې نه علاوه سولوبل ان ارګینیک سالوینټ. کم ارګینیک سالوینټ چې زموږ سره وي په کوم ځای کې چې کاربن هایډروجن اکسیجن او د هغې نه چې دی یو سالوینټ جوړېږي نو دا په هغې کې حل کېږي. لکه د لیپټ د ټولو نه ښه مثال چې دی نو هغه زموږ سره آیل دی. او لیپټ څه کار کوي؟ لیپټ چې دی نو دا د سیل ممبرین په جوړولو کې چې دی دا مدد ورکوي. نو په ټای-ساک ډیزیز کې دا چل وشي چې کله لیپټ د سیل ته راشي نو لیپټ دا چل کوي چې سیل ممبرین جوړوي. نو چې اوس کله لیپټ رالو نو دا لیپټ چې دی د لایسوسوم دا کار وکړي چې دا وړو ذراتو ته ډیوایډ کړي. چې دا چې کله وړو ذراتو ته ډیوایډ کړي نو د ډیزیز چې کوم راځي بیا هغې ته موږ ټای-ساک ډیزیز وایو. او د هغې د وجې نه څه چلو شي چې کله ذرات ته بدل شي نو هغه به جسم کې خواره شي. هر یو سیل ته چې دی لاړ شي نو accumulation of lipids in brain cell lead to mental retardation and even death. نو بیا دا چل وشي چې کله لیپټ په برین سیل کې ډېر زیات جمع شي د هغې د وجې نه انسان ته چې دی بیا ذهني بیماري راځي چې هغې ته موږ mental retardation وایو. او تر دې پورې چې انسان چې دی د دې نه چې دی مړ کېدی شي. نو دا لایسوسومز امید کوم چې په دې به تاسو پوه شوي یئ. خپل فیډبیک ماته ضرور راکړئ. د نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. انشاءالله میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو ډېر مننه.